نړیواله ټولنه له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د افغانستان سولې کور د هیواد اوسنی وضعیت پیچلی او د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه بنسټ د مشرتابه پلاوي غړی عبدالله رسولي نن کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم د هیواد روان وضعیت ګونګ او د وړاندوینې نه دی، خو حکومت له روان وضعیت څخه د وتلو لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې نه لري. رسولي زیاتوي په افغانستان جګړه او سوله کې د حکومت دریځ ناڅرګنده دی او معلومه نه ده چې دوی له طالبان سره په جګړه کې دي او که سوله کوي. د افغانستان سولې کور د مشرتابه پلاوي غړی همداراز وایي نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې د وروستیو 2 لسیزو له ارزښتونو ملاتړ وکړي، له طالبانو او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. په ورته مهال د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیاله ډاکټر علیمه دوحکي د سولې بین الافغاني خبرو د وروستیو جزئیاتو په اړه وایي دغه بهیر په جدي توګه روان دی او طالبان غواړي وخت ضایع او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ډاکټر علیمه وایي چې طالبان هڅه کوي د اسلامي نظام په پلمه په هیواد کې خپل اسلامي امارت بیرته حاکم کړي. هغې وویل طالبانو په وروستۍ ناسته کې اسلامي نظام مطرح کړی، په داسې حال کې چې نه پوهیږي څه ډول اسلامي نظام غواړي. افغانستان یو اسلامي هیواد دی، اساسي قانون تاسو ټول لوستی، کوم ځای کې اسلامي مسایل نشته. په حقیقت کې اسلامي نظام څخه د دوه مخه اسلامي امارت دی. د افغانستان د سولې کور وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په اړه خپل دریځ روښانه کړي او د افغانستان سولې او جګړې په برخه کې د دوی رول او ونډه ځانګړې کړي.